د پلټنې عالی ادارې د رهبرۍ ناسته د روان هجري قمري کال د ذوالحجې په 12مه د پلټنې عالی ادارې مسؤلینو د دې ادارې د عمومي رئیس ښاغلي مولوي محمد محسن هاشمي په مشرۍ د رهبرۍ ناسته ترسره کړه چې پکې د دې ادارې د اړینو مسایلو اړوند مهمې پریکړې وشوې. ښاغلي مولوي محمد محسن هاشمي د اسلامي امارت صف له قومي سمتي او مذهبي تعصبونو نه پاک وباله او زیاته کړه هیڅ څوک د دې حق نه لري چې نظام د ځان په ګټه وکاروي. اگر ما عالم هستیم، طالب هستیم، حافظ هستیم، کارمند هستیم، کادری مسلکی هستیم، ما فعلا در یک نظامی کار میکنیم که اون نظام اسلامی باشه. اون نظام از ما مقتضیاتی می داشته باشه، مطالباتی می داشته باشه که ما خود با او استوار میکنیم. هیچ فرد و هیچ وزیر و هیچ رئیس و هیچ کس از اراکین حکومت اسلامی، امارت اسلامی نمیتونه که نظام به نفع خود بچلانه و نظام به منفعت شخصی خود بچلانه. اغراض شخصی، خصوصیات شخصی، خصلت‌های شخصی در امارت اسلامی جای نداره. هر کسی که در این نظام می باشه و کار میکنه اخلاق خود به اخلاق نظام اسلامی امارت اسلامی برابر بی. د پلټنې عالی ادارې عمومي رئیس د اسلامي امارت حاکمیت د خدای تعالی نصرت وباله او د اسلامي نظام کارکونکو لپاره په اسلامي اخلاق او نبوي سیرت، اداري فساد او تعصب سره مبارزه، ولست خدمت، همکارانو سره مرسته او د ځان اصلاح مهم لومړیتوبونه یاد کړل. زیاته کړه د اسلامي امارت هر کارکونکی باید په پاک نیت د اسلامي نظام د قائمولو لپاره د زړه له تله کار وکړي. مسئولیت بار سنگینی است که اصلا ما همیشه آرزوی شهادت داشتیم که خدایا ما ناتو را شکست بدیم، امریکا را شکست بدیم، وطن از اشغال خلاص بکنیم و شهید شویم. چرا باب مسئولیت، باب حکومتداری این مرحله دیگری است که این انسان برداشت خیلی مشکل است. به هر صورت ابتلاعات و امتحانات خداوندی است که بعد از مرحله فتح و پیروزی یک مسئولیت بزرگ، دشوار، بار سنگین را متوجه علما ساخت، متوجه مسئولین امارت اسلامی افغانستان ساخت. ما تا دیروز در سنگر بودیم، در کوه بودیم، در بیابان بودیم، روز آمدیم به حرکه قدرت و چوکی و در یک امتحان بزرگ گیر ماندیم. علما نشستن میفهمند که تهذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنی سی اصلی است که از شخص شروع میشه. اگر این مجلس ما و شما اگر اشخاصی باشه که یا مرحله تهذیب اخلاق و تدبیر منزل به سر رسانده باشه، این اداره کار کرده میتونه. این در نظام امارت اسلامی کار داره. اگر یک نفر بالای نفسش حاکم نباشه، بالای خانم و دختر و اولادش حاکم نباشه، پس او در امارت اسلامی چه قسم خدمت اجتماعی را پیش میبره؟ سیاست مدنی را پیش میبره؟ هرگز لا. د یادولو ده چې د پلټنې عالی ادارې د مشرتابه ترمنځ هره میاشت د مهمو مسایلو په اړه د رهبرۍ ناسته ترسره کیږي او پکې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې کیږي.